د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په کندهار کې په تیرو شاوخوا 7 میاشتو کې 27,000 کورنۍ له بېلابېلو ولسوالیو څخه د جګړو له امله بېځایه شوي دي. د جګړې له امله بېځایه شوي کسان د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي، ځکه د دوی د بریدونو له امله خلک وژل کیږي او خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا 7 میاشتو کې د کندهار له بېلابېلو ولسوالیو څخه د جګړو له امله 27,000 کورنۍ بېځایه شوي دي چې اوس مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي. هغه کورنۍ چې د اړوند ولسوالیو څخه د کندهار ښار ته رابېځې شوي دا بیا د ولایتي ادارې د پرېکړې پر اساس باندې د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسؤلیت ته یې رسیدګي کړې وای. ارقام شاوخوا 11,000 کورنۍ البته په ولسوالیو کې او څه باندې 14,000 کورنۍ د ښار په مختلفو ناحیو کې رابېځې شوي چې دا تقریبا 20,000 کورنۍ ته رسېږي. له پنجوایي، میوند، ژیړۍ او ځینو نورو ولسوالیو څخه بېځایه شوي کډوال هم وایي په دې ګرم موسم کې نه خوراکي توکي او نه هم د سرپناه ځای لري. لمبر مې د بل چا ته راوړی دی، اوس تاریان یم چې په مؤمنانو چش وخورم. اوس تا مسلمان لا راوشم ته ورسم تا د زوی تذکره دې واخله دا پر دغه مې 52 ورکړې. اوس خاوند مې وم د خاوند د دغه ځای غوښه راوسته په دغه ځای کې یې واچول د زرن چپس موږ یې واخیستو ټکوش ټکور یې کړو در په دره خاک په سره یې کړو کاستی و کنیستی و خپل پسرا وتلم ننوتلم یو ګوله وراوړلم پر قراره مې خوړله. بېځایه شوي کسان پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي ځکه دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي. په لاس کې ورکوي ماته یو شی دا مرستې دا مشران راوړي ویلې ول موږ ته په وله کاره کوي پرون یې د دا مشر سره دعوا ول خو مسکینه یم در په دره یم راسې کور مې دي وګوري ور مې دي. اوس طالبانو سوله کړې وای چې حکومت او طالبان سره ورونه سوي وای نو موږ به څه کول د دې ژوند سره. الله دې اسلام برقرار کړي، الله دې سوله راولي، الله طالب مو ورور دی حکومت مو ورور دی. موږ د دواړو سره خواهش کوو چې دوی سوله وکړي. هغه د ډوډۍ مو وخوړله بالا ټکان سوله طالبان غره سر ته وختله بالا شان پاته سوله بالا رې میدان کړله بالا ټکان و شیان و بالا نو پښنې خبر نو بالا چې لږ مړه دي نه دي مړه. پر همدې مهال په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي د جګړو شدت اندېښمن کړي ځکه له امله یې ډېری ملکي کسانو ته تلفات اوړي او خپلې سیمې پرېږدي. جګړو زور اخیستی دی او د دې څخه زموږ ګڼ شمېر هیوادوال بېځایه شوي دي په ډېرو نامناسبو شرایطو کې په ګرمه هوا کې هغوی د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شوي دي او د بلې خوا څخه د کرونا ناوړه بحران هم دی نو هغوی ته هم په ځاني لحاظ سره تاوانونه رسېدلي دي او هم په مالي لحاظ سره ګڼ شمېر تاوانونه ورته رسېدلي دي چې دا یوه ډېره لویه اندېښنه ده زموږ سره. که څه هم خلک په تکرار سره د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه کوي خو په هیواد کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمېدو پر ځای جګړو لا هم شدت موندلی دی.